अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زیم اعجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په 15 موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول افغان طالبانو پاکستان ته یو بله دمکی ورکړې ده د افغان مهاجرینو د انخلا په معامله باندې افغان طالبانو پاکستان ته دمکی ورکړې ده. د دې نه علاوه دویمه موضوع زما سره ده د پیښور های کورټ هغه حکمنامه د کوم له وجې چې پی یو آر کارډ لرونکو ته ډېر لوی ریلیف میلاو شوی دی او یقینا د پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره دا یو لوی خبر دی. د دې نه علاوه د روس یو تنک ټینک دی د هغې سربراه دی هغه د خطرې هغه ګنټي بچاو کړې ده چې په افغانستان کې راتلونکي وخت کې سیول وار کېدلی شي. په دې اړه به هم زه خبره کوم. د دې نه علاوه باګرام ایربیس په اړه صدر ټرمپ یو وارې بیا بیان جاري کړی دی او ویلي دي چې باګرام ایربیس د چین په قبضه کې دی او دا د امریکې سره په کار و. د دې نه علاوه چیرمن تحریک انصاف عمران خان د اسټابلیشمنټ سره د مذاکراتو باندې آمادګي ښودلې ده. دې حوالې سره سینیر صحافي انصار عباسي یو سټوري په جنگ اخبار کې پبلش کړې ده. دا هم زما د ویلاګ برخه ده. کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړه، د ویډیو لایک کړئ او په حالت حاضره باندې یعنی په خبرونو او په تجزیو باندې ستاسو آرا څه ده. دې حوالې سره په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو په حالت حاضره باندې تاثرات څه دي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز به زه د افغان طالبانو د دمکیانه کوم. هغوی پاکستان ته دمکی ورکړې ده چې دوی په وچ کړه زور باندې او د افغان مهاجرینو سره سلوک کوي او دوی چې کوم د ملک نه ویستلی کیږي دې سره د اسلامي اصولو مطابق عمل نه کیږي. دا بیان د افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند لخوا جاری کړی شوی دی. هغه دا ویلي دي چې افغان مهاجرین के साथ पाकिस्तान का सलूक गैर इस्लामी, गैर इंसानी और तमाम उसूलों के खिलाफ करार दिया. महाजरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं. कतुनको जबल एक खबर वकमा چې افغان وزیر اعظم ملا حسن اخوند په ظاهر خو ډیر زیات یو نیک او ډیر اجست ټایپ انسان په نظر راځي، خو دا بیان د هغه بالکل د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره انتهایی خطرناک دی او دا یو غیر ذمہدار بیان دی. د مهاجرینو د واپسۍ دا چې کوم عمل دی په دې کې تر دې دمه مونږ داسې ونه لیدل چې غیر انساني سلوک کیږي یا غیر اسلامي سلوک د دوی سره کیږي. نه خو دا عمل یعنی د مهاجرینو د واپسۍ دا عمل غیر اسلامي دی او نه غیر انساني دی. صرف په دې کې یو معامله دا وه چې 31 مارچ پورې کله چې ای سی سی کارډ لرونکو دپاره پاکستان مهلت ورک نو د دې سره سره پی یو آر کارډ لرونکي ځینې کسان هم د پاکستان ادارو لخوا گرفتار کړی شو. د دې پوینټ نه علاوه بل داسې هیڅ پوینټ نشته چې د هغې په بنیاد مونږ د ووایو چې دا عمل یو غیر انساني دی یا غیر اسلامي عمل دی. د دې نه علاوه سم یوسفزی کوم چې یو افغان جرنلست دی هغه په بهر ملک کې ژوند کوي، هغې یو ټویټ کړی دی. هغه وایي چې کله د طالبانو د شورا اجلاس وشو د هغې وروستو د طالب مشرانو یعنی د طالبانو یو کمانډر دا ویلو چې کله هم د مهاجرینو د معامله سیټل شوله دا سر ته ورسېدله نو بیا به افغانستان ته یو فری هینډي یعنی د پاکستان خلاف دوی د ټي ټي پي او دغه رنګ د بلوچستان چې کوم علیحدګي پسند تنظیمونه دي بی ایل ای ده یا بی ایل اف دی د پاکستان خلاف د استعمالولو هغه خبره کړې ده او کولاو یې دا منلې ده چې په مستقبل کې مونږ دا دوه تنظیمونه د پاکستان خلاف استعمالولی شو. د هغې یعنی د افغان د طالبانو چې کوم مشر دی یا دغه کمانډر دی چې د کوم ریفرنس چې سمی یوسفزی ورکړی دی د ده مطلب دا دی چې کله مهاجرین سیټل شي افغانستان ته لاړ شي نو د دې وروستو به دوی په ټي ټي پي باندې او دغه رنګ چې کوم بی ایل ای ده هغوی ته یو فری هینډ ورکړي چې په پاکستان کې هغوی دهشتګردي وکړي. اگر چې د دې دواړو تنظیمونو د وړاندې نه په پاکستان کې دهشتګردۍ بازار ګرم کړی دی. تاسو وکتل چې تیر 2 کاله کې په پاکستان کې بېشمېره د دهشتګردۍ واقعاتو شو، غټ واقعاتو شو. پای کې بنو کینټ حمله ده او دغه رنګ د بی ایل اف لخوا په جاپر ایکسپریس باندې چې کومه حمله ده نو د دې نه دا ثابتېږي چې افغان طالبان د مخکې نه دغه دوه تنظیمونه سپورټ کوي او د پاکستان خلاف استعمالوي. کتونکو د دې نه علاوه هغوی دا هم وایي چې د خواجه آصف چې کوم بیان دی خواجه آصف دا بیان ورکړو چې په افغانستان کې به هغوی د ټي ټي پي چې کوم ټکانې دي هغه په نښه کوي او دغه رنګ چې کوم نور اهداف دي هغې اړه باندې خواجه آصف بیان ورکړو. نو په دې باندې هم دوی دا وایي چې ګنې دا مونږ هیر کړی نه دی او مستقبل کې په دې باندې مونږ عمل درآمد کولی شو. کتونکو د دې نه علاوه زه به ذکر کوم چې پیښور های کورټ یو اهمترین حکمنامه جاری کړې ده وزارت داخله ته او دغه رنګ چې کوم
نور متعلقه محکمې دي یا ایډوکیټ جنرال د خیبر پښتونخوا هغوی ته دا ویلي دي چې افغان پی او آر کارډ لرونکي مهاجرین چې څومره هم دي د دوی بې دخلي دې ودرولی شي او د دوی ګرفتاري دې ونه کړی شي ځکه چې موږ کتلو تقریبا دا 9 8 ورځې وشوې په دې دوران چې کوم کریک ډاون شروع دی د افغان مهاجرینو خلاف په دې کې هغه کسان د چا سره چې پی او آر کارډ دی کتونکو پی او آر کارډ به زه لږ کلیر کړم چې دا تقریبا په پاکستان کې 14 لکه افغان مهاجرین دي دوی له 30 جون مهلت ورکړی شوی دی یعنی 30 جون 2025 د دوی لپاره اخیری ورځ ده د دوی وروسته به کاروایی کولی شي او دا اوس چې کومه کاروایی جاري ده دا تقریبا د 2 لکه غیر قانوني افغان کډوالو او دغه رنګ تقریبا د 8 لکه ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوالو خلاف کیږي ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوال هغه افغان کډوال دي د چا رجسټریشن چې د یو ان ایچ سی آر سره نه ده شوی او د یو ان ایچ سی آر سره چې د چا رجسټریشن شوی دی هغوی ته پی او آر کارډ جاري کولی شي نو پیښور های کورټ دا واضح کړې ده په خپل حکمنامه کې چې پی او آر کارډ لرونکو ته دی هیڅ نه ویل کېږي د دوی د ګرفتارۍ نه د ډډه وکړي شي او چې کوم د دوی مهلت دی هغې پورې د دوی ته مزید ټایم ورکړي شي کتونکو پښتون تحفظ مومنټ چې کوم مشران دي په کویټه کې هغوی یو ناسته کړې ده د هغوی دا مطالبه وه چې کوم افغان مهاجرینو چې کوم بچي دي کوم چې په پاکستان کې پیدا شوي دي دوی ته د په باقاعده توګه د پاکستان شهریت ورکړي په دې خبره کې د پښتون تحفظ مومنټ وزن شته دی ځکه چې هغوی یو قانون ته ریفرنس ورکړی دی چې د یو قانون حواله ورکړې ده یعنی پاکستان سټیزنشپ اکټ 1951 یو قانون دی د دې مطابق د کم یو ماشوم چې کوم په کم ملک کې یعنی په پاکستان کې د چا هم پیدایش شو هغې ته د شهریت کارډ ورکول کیږي نو د دوی هم دا مطالبه و چې د افغان کډوالو ته دی د پاکستان شهریت ورکړی شي د دې نه علاوه په لویه پیمانه باندې د پاکستان نه چې کوم تلونکي دي یا د ایران نه چې کوم افغان کډوال افغانستان ته تلونکي دي د دوی لپاره په افغانستان کې تیاری شروع شوې دي په جوزجان کې تقریبا په 2000 ایکړه باندې یو کیمپ قایم کړی شوی دی په دې کې لوی وړې چې کوم دی کالونۍ دي د دې نه علاوه په ننګرهار کې هم چې کوم د مهاجرینو لپاره یو کیمپ قایم کړی شوی دی هغه هم شامل دی د دې لپاره ځینې ذرایع وایي چې جاپان روس او چین او د دې نه علاوه چې کوم خلیجي ریاستونه دي ځینې خلیجي ریاستونه د دې کډوالو چې کوم خرچي کیږي د دوی د آبادکارۍ لپاره چې کوم خرچي کیږي د دوی د شلټر او د دې نه چې کوم خوراک څښاک دی د دې لپاره دوی چې کوم امداد دی مالی امداد دی هغه ورکوي کتونکو د ټولو نه اهم خبر زه به تاسو ته شریک کړم چې روس په افغانستان په حواله ډیر زیات خدشات ښودلي دي اگر چې دا د روس حکومت لخوا نه دی خو د روس یو تنک ټینک دی هغې ته ویلی شي رشن سینټر فار افغانستان کنټمپرري سټډیز د دې یو سربراه دی اندرې سیرنکو هغه یو ډیر زیات اهمترین بیان جاری کړی دی د هغه وینا وایي یعنې روس حکومت ته هغه یو خبرداری ورکړی دی چې په مستقبل کې په افغانستان کې یو سیول وار چې کوم دی انختلي کېدلی شي یعنې یو سیول وار شروع کېدلی شي یعنې چې کوم خپل منځی جګړې دي د افغانانو ترمنځ داسې سین مخې ته په مستقبل کې راتللی شي د هغه چې کوم داغه چې کوم بیان او چې کوم پیرامیټرز داغه دا وینا و چې امریکا دا غواړي چې یعنی په دې سیمه کې چې امریکای څومره وسله پرې خو ده امریکای دا غوښتل چې دا مختلف تنظیمونو لاس ته ورشي کتونکو د دې معاملې زیاتره نقصان تاسو ته پته ده چې پاکستان ته رسیدلی دی که هغه د بی ایل اف لاس ته دغه د امریکایي وسله ورځي که د بی ایل ای لاس ته ورځي او که د ټي ټي پي لاس ته ورځي نو الټیمیټلی نقصان یې پاکستان ته رسي او د دې معاملې نه افغان ګورنمنټ څو وارې پاکستان حکومت خبر کړی دی نو داغه دا وینا وه چې امریکا دا غواړي چې په دې سیمه کې یو قسم له عدم استحکام خور کړي او سراج الدین حقانی چې تیرو ورځو کې د چا د سر قیمت چې امریکای لرې کړو د امریکای اف بی آی تقریبا 10 میلیونه یعنی $1 د سراج الدین حقانی په سر باندې دغه انعام مقرر کړو او اوس په باقاعده توګه دغه انعام لرې کړی شوی دی د سراج الدین حقانی نه نو داغه دا تاثر یعنی داغه دا مطلب چې ګنې امریکا د سراج الدین حقانی حمایت کوي او سراج الدین حقانی مخکې راوستل او غواړي کتونکو په دې اقرا د افغان طالبانو سره د عمل مخې ته نه دی راغلی او نه په دې خبرونو کې داسې لا حقیقت مخې ته راغلی دی چې ګنې روسي حکومت هم په انفرادي توګه چې کله په دې معامله باندې کولاو راشي نو موږ ته پته ولګي چې آیا د روس پوزیشن په دې باندې څه دی
هغوی یعنی چې کوم دغه تینک ټینک دی د هغې د سربراه دی اندرې سیرنکو هغه دا خبرداری هم ورکړی دی چې په روس کې دا ډسکورس جاری دی یعنی دا یو بحث مباحثه جاری ده چې ګنې افغان طالبان د دهشتګردۍ د لیست نه وباسلی شي. هغه خپل حکومت ته دا هم مشوره وکړه ده چې په دې معامله کې دی هم د احتیاط نه کار واغستلی شي او د تادۍ نه د کار وانغستلی شي. کتونکو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ یو وارې بیا د باګرام ایربیس په حواله باندې بیان جاری کړی دی. د دې بیان چې کوم دی په ټویټر باندې په فیسبوک باندې او په مختلف سوشل میډیا ویب سایټس باندې دا بیان پروت دی. هغه دا وایي چې بی دا چین د چین چې کوم قبضه ده په باګرام ایربیس باندې دا د امریکای لپاره ښه نه ده اگر چې د چین هیڅ قبضه نشته په باګرام ایربیس کې نه داسې څه ملیټري انسټالیشنز دي خو بهرحال امریکا دا تاثر لري امریکا دا خدشه لري. صدر ټرمپ وایي چې ګنې دا د چین په قبضه کې راغلی دی او موږ دا غوښتل چې د امریکای انخلا د کابل ایرپورټ په ځای د باګرام ایرپورټ په ځای اوسي خو د جو بایډن انتظامیې باندې صدر ټرمپ ډیر زیات تنقید وکړ او ویل چې دا یو سټوپډ انتظامیه وه. دوی چې کوم دی د کابل ایرپورټ په ذریعه انخلا جاري وساتله د دې په نتیجه کې خودکش حمله وشوله تقریبا 14 امریکایان او دغه رنګ 100 پورې افغانان په دې کې مړه شوي دي. کتونکو د هغه حمله وکړه چې امریکای انخلا کوله دغه دوران کابل ایرپورټ باندې خودکش حمله وشوله او د هغې سهولتکار چې کوم دی شریف الله نومې سهولتکار و د داعش د ډلې اهمترین کمانډر هغه پاکستان گرفتار کړو او امریکای ته حواله کړو او امریکای په باقاعده توګه د پاکستان په دې باندې شکریا ادا کړې وه. نو کتونکو هغوی دا وایي چې ګنې د ډونالډ ټرمپ دا وینا ده چې د باګرام ایربیس چې کوم دی دا چین ته نږدې غورځېږي او په چین کې چې کوم ایټمي هتیار تیاریږي د هغه مطلب د چین نوکلیر انسټالیشنز طرف ته اشاره وه چې ګنې دا دلته په دې بارډر باندې نږدې چې کوم دی تیاریږي نو که چېرې باګرام ایربیس امریکا واخلي نو چینی هتیارو ته به چې کوم دی یعنې د چینی چې کوم نوکلیر انسټالیشنز دی هغې ته مونږ خطره مخامخ کولی شو. کتونکو امریکې د یرې نه په واخان بیس کې د چین د یرې نه په واخان پټی باندې خپل بیس قایم نه کړی شو تقریبا یو وړوکی غوندې بیس یې قایم کړو او د لږ ټایم دپاره هغه اپریشنل نو د هغې نو زه دا خیال کوم چې آیا امریکا به باګرام ایربیس نه چین څنګه کنټرول کړي ځکه چې د چین سره په نږدې ایریا کې واخان پټی ده هلته د امریکې کله چې په افغانستان باندې تسلط و د امریکې یو بیس و او هغه بیس د چین د ویرې له وجې امریکې اپریشنل ونه ساتلی شو. کتونکو افغان طالبانو د دې تردید کړی دی چې نه خو امریکې ته باګرام ایربیس ورکړی دی او نه دغه شان څه تیاری راغلی دی بلکې په دغه شان ایربیسونو باندې تیاری کوزي هم شي نو دا څه دا نه لویه خبره نه ده. دا باګرام ایربیس سویت یونین جوړ کړو په دې باندې د امریکای صدر خپې ایښې دي قدم یې ایښی دی کله چې د امریکای صدر ایزنهاور د افغانستان دوره وکړله نو هغه چې کوم دی باګرام ایربیس باندې راکوشو. د دې نه علاوه بې شمېره ملیټري جهازونه په دې باندې کوزېدل او ختل دغه رنګ چې کوم پرایویټ جیټونه دي پرایویټ ایرلاینز چې کوم جهازونه دي هغه په دې باندې کوز شوي او پاسېدلي دي. کتونکو د دې داسې مقصد دی یعنې په نورخان ایربیس باندې چې کوم غیر ملکي شخصیات راځي یا فوجي مشران راځي نو هغه په نورخان ایربیس باندې کوشي او بیا وروستو چې کوم دی خپل متعلقه ډیسټینیشن ته هغوی ځي او مذاکرات کوي. نو زما دا خیال دی که په دې ایربیس باندې چېرته جهاز کوز شوي وي ځکه چې مختلف مطبوعاتي ادارو دا خبر ورکړی چې د امریکې یو جهاز یا 2 جهازه باګرام ایربیس ته تللي او هغوی ملیټري سازو سامان د ځان سره وړی دی. د دې نه دا تاثر پیدا شو چې ګنې باګرام ایربیس په باقاعده توګه امریکې ته ورکړی شوی دی. په باقاعده توګه افغان طالبانو د دې تردید کړی دی چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی. کتونکو د ویلاګ په د اخیری برخه کې به زه ذکر کوم چې د ملک نامتو خبري اداره جنگ کې د انصار عباسي څوک چې یو تحقیقاتي انویسټیګیټیو جرنالست دی د هغې یو سټوري پبلش شوې ده د هغې دا مطلب و چې عمران خان یعنې دې ته رضا شوی دی چې ګنې د اسټبلشمنټ سره د مذاکرات وکړی شي. هغه دا وایي چې کله د عمران خان سره د بیرسټر ګوهر یا د بیرسټر علي ظفر یا د شپږ نورو کسانو ملاقات وشو د عمران خان دا ویل چې ګنې د اسټبلشمنټ سره د مذاکراتو چې کومه دروازه ده دا د کوله وساتلی شي او د حکومت سره د چې کوم مذاکرات دي د دې امکان عمران خان رد کړی دی او ویلي دي چې د حکومت سره هیڅ قسمه اتارټي نشته اختیارات نشته نو لهذا د دوی سره مذاکرات نشي کېدلی او د اسټبلشمنټ سره د مذاکرات وکړی شي. کتونکو دا خبر خو عمران خان مخکې نه ویلو چې ګنې د انصار عباسي د دې سټورۍ نه مخکې عمران خان څو پیرې دا خبره کړې وه چې هغوی به د اصل سټیک هولډر سره مذاکرات کړي نه کې د
حکومت سره یا د یو غیر فعال یا د یو کم اختیاراتو والا حکومت سره هغوی مذاکراتو ته تیار نه دي بلکې اسټابلیشمنټ سره د مذاکرات کولو لپاره تیار دي. په دې کې انصار عباسي معمولي غونتې چالاکۍ نه کار اخیستی دی. هغه چالاکي دا ده چې انصار عباسي د دې سټورۍ په ذریعه دا تاثر ورکول غواړي چې ګنې عمران خان د مذاکراتو لپاره بیچین دی او مذاکرات کول غواړي. کتونکو تیرو ورځو کې تاسو ته پته وه چې بیرسټر صاحب او علي امین ګنډاپور د عمران خان سره ملاقات کړو اډیاله جیل کې. په هغې کې دواړو ته چې کوم دی ټاسک ورکړی شو چې تاسو د اسټابلیشمنټ سره خبرې اترې شروع کړئ. نو د هغې سټورۍ نه دا هم د دې جنګ اخبار او د جیو ګروپ چې کوم دی دا سټوري وه پای کې دا ویلی شو چې عمران خان یې د کنوینس کولو کوشش وکړ. په دې کې غیر شعوري طور پر د جنګ یا د دغه مقتدره نه دا غلطي وشوله چې ګنې یعنی عمران خان مونږ مایل کوو، عمران خان مونږ کنوینس کوو چې بهی تاسو ته مذاکرات شروع کړه. یعنی د مذاکراتو د افر د مقتدره له طرفه دی نه کې د عمران خان له طرفه. نو انصار عباسي چې کومه نننۍ سټوري ده هغه د دې یو قسم له کور اپ اپریشن دی، یو کور اپ کړی دی چې ګنې دا معامله د عمران خان یعنی د مذاکراتو دا معامله چې کوم ده دا د عمران خان لخوا پیل کړی شوې ده، حالانکه په ظاهري طور په دې کې هیڅ حقیقت نشته. کتونکو همدا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.